هغه هشټیګ چې د افغان ولس له لوري په رسنیو کې پیل شوی پاکستان یې ملا ماتولو ته نږدې کړی. سلام او ښې چارې د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. له تېرو 2 ورځو راهیسې د افغان ولس له لوري په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې یو هشټیګ پیل شوی چې پر پاکستان یې د بندیزونو غوښتنه کړې. یاد هشټیګ یا مخینه له نړیوالې ټولنې دا غواړي چې افغانستان ولس پر پاکستان د بندیزونو غوښتنه کوي. دا چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري جګړې زور اخیستی، د افغانستان ولس د پاکستان له لوري د جګړو پیل په افغانستان کې د یوې لوبې پیل بولي. همدارنګه د افغانستان ولس په دې اند دی چې د نړیوالې ټولنې فشارونه به پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان له جګړې څخه لاس واخلي. یاد هشټیګ چې له تېرو 2 ورځو راپیل شوی دی په ټولنیزو رسنیو کې په زرګونه استعمالونکي لري. د یاد هشټیګ الفاظ پر انګلیسي سنکشنز آن پاکستان او پر پښتو بندیزونه پر پاکستان دي. د ځینو رپورټونو له مخې فیسبوک د دې هشټیګ په نشر کېدو سره داسې وایي که چېرته دغه هشټیګ 90 ساعتو لپاره نور هم خپور شي، یعنې 4 ورځې نور هم داسې دوام وکړي، دا کار به د پاکستاني کارکوونکو د اکاونټونو پر بندېدو دلالت وکړي. له بله پلوه د پاکستان د SI ادارې ویان د دغه هشټیګ په خبرګون کې داسې وایي: هغه څوک چې د پاکستان په وړاندې له پروپاګنډا کار اخلي، پر هغوی او د هغوی پر کورنیو به سخت بندیزونه وضع کړو. د پاکستاني دغه چارواکي دغه خبرې دا ښکارندوی کوي چې یاد هشټیګ پر هغوی منفي تاثیرات لرلي دي، او که چېرته دغه هشټیګ همدا شان دوام وکړي نو د پاکستان د انزوا امکان هم شته. زموږ د چینل مینوالو که تاسو چېرته هم دغه هشټیګ کارولی وي نو په دغه ویډیو کې لاندې تر کمنټه وکاروئ. مننه، تر بل ویډیو ښې چارې.